سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ د پوتین د امنیت شورا سلاکار یعنې د روسیې د امنیت شورا سلاکار په ناڅاپي ډول افغانستان ته یې سفر وکړو. په دې سفر کې د ملا عبدالغني برادر او د افغان طالبانو د سیاسي مرستیال سره هم لیدنه کړې ده. نن په دې هکله باندې خبرې کوم چې دا سړی څوک دی، دا سړی څومره صلاحیت لري او دا سړی د چیش دپاره کابل ته راغلی دی، کیسه څه ده. نن پر دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې کوم. دومره ښه تحلیل مو سره برابر کړی دی چې انشاءالله چې تاسو به هم پرې باور وکړئ او په آخر کې به هم یو خیر یوسي په خامخا به راته په کمنټ کې لیکئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه لاړ شم پر موضوع باندې خبرې وکړم، یو موضوع باید تاسو په ذهن کې وساتئ چې کله یو خبره اساسي کیږي او ډیر قوي کیږي چې په ټلیفون باندې هغه موضوع نه حلیږي، یعنې ډیر مخفیانه رازونه دي، هغه دپاره یو پلاوی راځي، د یو ملک څخه بل ملک ته راځي. دا په ټلیفون باندې نه کېږي، دا راځي یو پلاوی. بل قدم کې چې هغه پلاوی بیا ډیر قوي اوسي، ډیر په لوړ مقام کې اوسي، نو دا بیا پوه سه چې دا بیخي لویه خبره دلته پټه خبره ده او د پټې خبرې دپاره یو لوی پلان دپاره دا کس راغلی دی. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. تر هر څه وړاندې تاسو باید سترګې شیګو وپېژنئ چې دا څوک دی. ځو پر تصویرونو باندې خبرې کوو یا تاسو د تصویرو په لیدو سره به دی سم وپېژنئ چې دا کس دی څوک. په اصل کې جان بولټون د امریکا پخوانی د امنیت شورا سلاکار چې هغه وخت وظیفه یې د امریکا په دولت کې درلودلو، وایي هغه وخت د امریکا سفیر ته په روسیې کې وویلو ول چې ته دومره هم د روسیې د حالاتو خبر نه یې چې دومره ته پوهېدل نه یې چې اصلي ولسمشر سرګي دی او تا زه دې پوتین ته ولېږلم. یعنې دا سړی دومره صلاحیت لري، دومره یې درته وایم. او نور پر هغه تصویرو باندې چې تاسو د تصویرونه ووینئ نو په ډېر موضوعاتو باندې به مو سر خلاص دی. دلته که تاسو وینئ دلته د پوتین په یو نړیواله لوبه کې په سمبولیک ډول باندې جامې اغوستې وه. په دې لوبې کې یو څو نور هیوادو سیاستمداران هم وه. د دغه سیاستمدارانو په حضور کې د سترګي هم په ورته جامې اغوستې او دی د پوتین شاته ګرځېدو چې کله هم دغسې یو استراتیژیک او سمبولیک محفلونه کېږي او نور سیاسون راځي د پوتین سره په همدغه ډول باندې سمبولیک کارونه اجرا کوي، نو په دغه وخت کې د پوتین د باډیګارد په نامه باندې دا کس هماغه ډول باندې جامې اغوندي، مګر دی په اصل کې په هماغه صحنو کې د ده مشاور دی چې مازه کې یو ستونزه، یو غلطي، یو تېروتنه د پوتین څخه کېږي، دی مستقیم په هماغه لحظه کې د پوتین خبرې کټوي او دی ورته وایي چې نه داسې دی. یعنې داسې امکانات هم شته چې دا سړی دومره د پوتین په چارو کې دومره صلاحیت لري. بیا که دلته راسومه د پوتین په هر خاص مجلس کې دا سړی ورسره دی او چې دلته راسو یعنې د مرکزي اسیا هیوادونو سره چې کله هم جلسې جوړ کړي دي رهبري دا کس کړې ده. او که دلته راسو پر دې باندې د پوتین سره چې هر ځای کې پوتین نظامي مجلس وینئ دا سړی ورسره خامخا وینئ. او تر هغه چې تیر سي دی د وړاندې شمالي کوریا ته تللی و، تر هغه چې بیا تیر سي هغه څه مو د وړاندې چې چین ته یې سفر درلودل هم دا د پوتین یعنې راسته لاسته ناست و چې کله هم یو سیاستمدار کښېني په دې مخامخ باندې هغه راسته لاس چې کېږي هغه ته باید هلته د بهرنۍ چارو وزیر ناست واوسي، مګر دی دا سرګي یې کښېنولی دی. په همدغه ډول باندې که تاسو د دې سرګي هر لاسه ووینئ دا د جان بولټون سره د دوی لیدنه وه چې هغه وخت دی وزیر د دفاع وزیر و، د ده سره لیدنه کړې وه. د هغه وخت هم دا څه ته ویلي وه، خپل سفیر ته ویلي وه ول چې ته دومره هم خبر نه یې چې اصلي ولسمشر د روسیې چې دی دا سرګي دی او تا زه دې پوتین ته واستولم. یعنې چې دا سړی دومره یو متفکره مغز دی. اوس راځم پر نورو موضوعاتو باندې، په جګړهیز معلوماتو باندې. د روسیې جګړه په سوریې کې دغه کس شروع کړه او روسیې چې د امریکا د حضور څخه پاک کړه او هلته په سوریې کې خپل نظامي اډې جوړې کړي او دا هر څه یې چې وکړه دا ټوله د ده په اختیاراتو سوي وو او د ده په مستقیمه لارښوونه باندې سوي وو په 2018 کال کې. تر هغه چې تیر سو د اوکراین جګړه هم مستقیمه د ده په امر، د ده په امضا، د ده په لارښوونې باندې شروع سوه چې د هغه جنګ د شروع کېدو وروسته
پوتین تر ډېر وخته د دې کس سره ناراضه وي، حتی یو څه وخت بیخي د سانې څخه یې لرې کړو او تر هغه چې بیا دی سانې ته بیا بیرته راغلو، څه موده یې د دفاع وزارت څخه لرې کړو. مګر پوتین وروسته پوه سو چې د دې نه بغیر د روسي حکومت چلیدل ناممکنه دی او دا سړی بیرته راوی د امنیت شورا سلاکار یې کړو. د امنیت شورا سلاکار مطلب دا دی چې ټوله د نظامي وزارتونه چې دي هغه به د دې تر مشورې لاندې کار کوي. نو دا سړی تاسو پوه سئ دلته چې د داسې سره لیدنه کړې، بشار الاسد سره لیدنه کړې ده، یعنې چې کوم ځای کې تاسو پوتین په یو ستراتیژیک محفل کې ګورئ نو دا به خامخا ورسره وینئ. نو د دې عکسو څخه تاسو ته دا معلومات راغله چې دا سړی د روسي د حکومت مغز دی، د روسي د حکومت شارک دی، یعنې د دې نه بغیر د پوتین حکومتداري نه چلیږي. ښه، تر دې باندې تاسو معلومات پیدا کړه. دا په 2008 کال تر 2012 کال پورې د اضطراري حالاتو وزیر و، بیا د 2012 څخه بیا تر 2020 کال پورې د دفاع وزیر و، بیا دغه دی څه کم یو کال کېږي چې دی د پوتین د حمله شورا سلاکار دی، چې مخکې تر هغه د سلاکار چې ویه دمیتری مدویدوف و، چې دمیتری مدویدوف هم دا کس دی، دی د پوتین ډېر نږدې ملګری دی. که تېر ځل چې د خپل ځان کاندید کړی نه وی دی کاندید سو، بیا بیرته وروسته پوتین دې ته راغله، یعنې دا سړی هم د پوتین ډېر خاص نفر دی. مګر خبره دا ده چې دا یې لرې کړو او دا یې پر ځای راوړو، نو مطلب دا سړی ډېر یو زیرک مغز دی او ډېر یو مبتکره سړی د روسیې لپاره دی. او حتی که تاسو په غربي میډیا کې هم وګورئ، یوازینی کس چې په غرب کې ځینې نفرت لري هغه د سرګي څخه لري، یعنې دا سړی ډېر متفکر سړی دی. ښه، اوس راځم پر دې موضوعاتو باندې. دا سړی تاسو وپېژندلو چې دا څوک دی، چې دا وپېژندلو. اوس راځو په نورو موضوعاتو باندې خبرې کومه. یو خبره تاسو ته کومه چې سیاست څه معنا؟ سیاست معنا دا ده چې د نقاطو وصلول، د نقاطو چې د نقطې مو سره وصل کړي، نو تاسو به خامخا په یو بله موضوع ځینې جوړوئ او هغه موضوع به یو بل جدیده شي. په لومړی سر کې زه راځم یو خبرې ته راځم چې هغه دا دی چې څه موده وړاندې که تاسو فکر ووسي، اوسني حاکمانو وویلو چې د تیر نظامیانو دپاره موږ 2 میاشتو معاشات شروع کړي دي، یعنې 2 میاشتې معاشات چې دي دا یې اوسني حاکم ویل چې موږ پخواني نظامیانو ته یې شروع کړي او دا بعضو ته یې ورکړي او بعضو ته یې اوس هم ورکوي. دا یوه نقطه ده چې دا باید تاسو په نظر کې ونیسئ. دا په دې خاطر باندې چې د اوکراین څخه چې په ایران کې چې کوم نظامیان وه، دوی د ایران د طریقې روسي څخه بیا وړله اوکراین جګړې ته وړل، او دا هغه کس و چې افغانان خو کلونه په جګړې کو او دوی د جګړې حالات باندې ښه پوهېدل. نو د همدې امله دا خلک یې دې خلکو ته د 2 میاشتو معاشونه شروع کړه او ده ته یې یو څه پیسې ورکړې چې دا خلک بیرته راوګرځي او بیرته راشي خپل کورو ته، تر څو د جګړې څخه مخنیوی وسي. دا یوه نقطه ده چې دا باید تاسو باندې پوه سئ. بله نقطې باندې خبرې کوو د ټرمپ په کامیابېدو باندې. ټرمپ ویلي چې زه خامخا ځم داسې ته ځم بګرام ته، یعنې بګرام ما دپاره سره کرښه ده. اوس روسان وایي چې موږ په دې ویره کې یو چې امریکایان بیرته راځي. امریکایان په کوم پالیسي باندې بیرته راځي؟ امریکایان به څنګه راځي؟ که هر ځوان چې دغه ویډیو ګوري چې حقوق یې لوستی اوسي، کنډیشنل سپورټ پالیسي، دا که هر ځوان حقوق لوستی دا په دې باندې 100% پوهېږي. دلته یو بل نقطه ورکوم د کنډیشنل سپورټ پالیسي. کنډیشنل سپورټ پالیسي څه رقم پالیسي ده؟ دا وګوره، یو خو ډیوایډډ اینډ رول دی، وایي تفریقه واچو حکومت وکړه. اوس په دې کنډیشنل سپورټ پالیسي باندې امریکایانو په دې ډول باندې ډېر حکومتونه هم کنټرول کړي دي په همدغه. اوس که د پاکستان حالات باندې خبرې کوم، پاکستان حالات هم همدغه کنډیشنل سپورټ پالیسي باندې روان دي. که امریکا یو څه پیسې ورته ورکړه دی چلیږي، که امریکا یو ورځ کې خپل پیسې ورباندې بندې کړه، د پاکستان حالات صفر دی. تر پاکستان تیریږي پر د افغانستان په پخواني حکومت باندې، هغه هم په کنډیشنل سپورټ پالیسي باندې، یعنې ورته پیسې ورکوله خو خوراک یې ورکول، که خوراک یې ورکړ نه وی هغه مړ و. همدغسې هم څو چې یو ورځ کې خپل مهمات او خپل مرمي او خپل پیسې چې پر پخواني حکومت بند کړه، حکومت وبلېدی. نو اوس په همدغه پالیسي په اساس باندې چې امریکایانو د اوسني حاکمانو سره
مخ ته وړي چې هر هفته 80 میلیونه ډالر ورته راهستوي. روسان او چینایان په همدغه باندې بیریږي چې دوی هم د کنډیشنل سپورټ پالیسي یعنې د لنډمهاله د مرستو پالیسي باندې چې امریکایان نور حکومتونه چپه کړي په افریقا کې کړي دي، د مصر سره هم دا کار وکړي، د عراق سره هم دا کار وکړي. عراق ته ویلو ول وروره چې که غواړې چې زه ووځم ماته پیسې راکړه، هغه څه چې پیسې مې تاسو مرسته کړې هغه ګرده راکړه، نیز باید چې وکړي. نو دا د کنډیشنل سپورټ پالیسي چې دا عین یو ډیوایډډ اینډ رول پالیسي ده. دا تر ډیوایډډ اینډ رول پالیسي ډېره خطرناکه ده. پخوا یې ویل چې تفریقه واچو حکومت وکړه، اوس وایي نه ډوډۍ ورته ورکړه، ډوډۍ ورته نه وکړه بل خپل مړ کېږي. دا د حکومتونو چپه کېدل ته دا بهترینه پالیسي ده چې کوم ځوان حقوق یې لوستی سي نو کنډیشنل سپورټ پالیسي باندې دی خامخا پوهېږي. نو روسان د همدې کنډیشنل سپورټ پالیسي څخه دوی ویرې لري چې د امریکایان که یې وغواړي نو په همدغه یو شیبه کې هم چې دغه یو میاشت 2 میاشتې د خپل ډالر یې بند کړه 80 میلیون ډالره دلته په افغانستان کې اقتصادي حالت خرابېږي او د خلکو اختشاشات پورته کېږي، خلک جنجالونه کوي او خلک مظاهرو ته راپورته کوي او دا حکومت په ډېر کم وخت کې دوی له منځه وړل شي. او په دې حساب باندې روسان هم پوهېږي، چینایان هم پوهېږي. یعنې دا چینایانو او دا روسان ته معلومه خبره ده چې په ډېر کم او ډېر ژر وخت کې که دوی کولی شي چې دا څه ونیسي، بګرام ته برته راستانه سي. نو د همدې امله دوی وایي چې موږ نو د همدې امله تیره اونۍ د چینایانو یو پلاوی کابل ته راغلی و. دا یو خبره. په دوه اونۍ وړاندې د قطریانو یو پلاوی د دې په نامه باندې چې موږ راځو د کابل ته د کابل میدان ګورو تر څو د قطر ایرلاین پروازونه شروع سي، په همدې بانه باندې یو سیاسي پلاوی راغلی و، کابل کې لیدنې کړې وه او هغه بیا برته هم دوی چې اعلان وکړ ول دا د قطر ایرلاین د سفرونو خبره ده، خو خبره پرته یو سیاسي پلاوی راغلی و، هغه هم خپل ویناوې درلودله. که داسې 10 ورځې هم تاسو ته وایم 10 ورځې وړاندې که وایمه 10 ورځې وړاندې د ایران پلاوی هم کابل ته راغلی او د سیاسونه سره یې لیدلي دي. نو ګوره د چینایان راله لیدنې وکړه، روسان راله لیدنې وکړه، ایرانیان راله لیدنې وکړه، قطریانو مستقیم راله لیدنې وکړه. دلته یو خبره روانه ده، یعنې چې دا اوس مو دغه نقطې سره وصل کو د ده څخه یو شکل جوړېږي. اوس که دا نقطې به دا جوړ کو دا یو شکل شو، یعنې یو کار شته چې دلته را روان دی. دا د یو سیاسي لیکچر په ډول باندې موږ تاسو ته وویلو، ځکه چې په کابل کې مې یو څه پوهنتونونو کې درس ورکړی، په هماغه ډول باندې یعنې دلته یو کار روان دی. اوس راځم پر یو بل نقطې باندې هم خبرې کومه. تېره لیکچر کې مې ودونه یو میاشت کېږي چې هغه کې مې تاسو ته ویلي وو چې حکمت خلیل کرزي مجلسونه ډېرېږي، حکمت خلیل کرزي به دلته لیدنې ډېرې کوي. همدغه خبرې دي چې همدا اوس کې هم د دوی لیدنې مخ په ډېرېدو دي او څو ورځې بعد به وویني چې په هر ورځ کې یو لیکنه به په سیاسي په غربي میډیا کې د حکمت خلیل کرزي په هکله وسي او د هغه پروموشن به شروع سي. نو دا خبره ده چې د غربي هیوادونو یو بل الټرنیټیو یعنې یو بل جایګزیني دپاره یو کس پیدا کړی دی چې که دا حکومت ځي نو هغه به راځي او د هغه راتګ سره بیا به بګرام ته هم دوی لاره هوارېږي او بګرام به هم نیسي. نو دا د روسانو لوی تشویش دی چې بل ځل د امریکایانو راتګ بګرام ته باید 100% قطع سي، چې هیڅ امکان ونه لري چې دا باید وځي. او یوازینۍ ویره چې ده د روسانو همدغه د کنډیشنل سپورټ پالیسي باندې چې امریکایان چلیږي د 80 میلیون ډالر چې دي، دغه 80 میلیون ډالر د روسانو د چینایانو او د ټولو دپاره همدغه د خطر زنګ دی او دوی چې ویره لري په همدې باندې. اوس څه وایي؟ روسانو ویلي دي، روسانو په دغه مجلس کې ویلي دي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، موږ تاسو سره تجارتي مرستې کوو. همدغه ډول باندې بیا چینایانو هم همدغه خبره کړې چې موږ تاسو ته هر هفته تاسو ته پورونه که وغواړئ پورونه درکوو، تاسو ته سپورټ درکوو. خو خلاصه دا څه مه منئ، شکست مه منئ چې د حکومت به پرې نه ږدي چې بیا ځلې امریکایان بګرام ته راسي. بګرام داسې درته وایم چې د امریکایان دپاره د سرنوشت نقطه ده. که امریکایان غواړي په نړۍ کې خپل قدرت برته پر شو ودري، دوی مجبور دي چې برته بګرام ته راسي. او بګرام د چینایانو او د روسانو دپاره دا ځلې دومره حیثیتي نقطه ده چې هر ډول کېږي دوی باید د بګرام مخه ونیسي. نو د همدې امله وایم تېره اونۍ د چین یو پلاوی راغلی و یا تېره ورځ کې د
یعنې داسې درته وایم چې د روسیې اولین کس راغلی دی، یو د متفکر مغز راغلی دی او دا ځلې د ملا برادر سره کتلی دی، نه یې د رئیس الوزرا سره کتلی، نه یې دا بل دی مستقیم راغلی دی او اولین نقطه یې پیدا کړې ده چې وروره دا کومه نقطه چې په د اوسني حکومت په رحس کې چلیږي، فهمیده سړی دی، په خبرو باندې پوهېږي، هغه څوک دی؟ هغه ملا عبدالغني برادر دی. مستقیم راغی د دې سره لیدنه وکړه. نو د دې لیدنې څخه ښکاري چې روسان، چینایان، امریکایان په یو ډېر قوي پلان باندې اخته دي چې دا پلان یوازې او یوازې د بګرام پر سرنوشت باندې ده، چې امریکایان وایي چې موږ به بګرام ته 100% راځو، چینایان او روسان خپل نهایتاً 100% کوشش کوي چې د بګرام مخنیوی باید د امریکایانو څخه وسي، چې امریکایان باید دا ځل بګرام ته رانسي. که دا ځل بګرام ته راغلو امریکایان دا ځل چې بګرام ته رال، بیا به هغه جګړه نه وسي، بیا به هغه جنګ و جدل نه وسي. امریکایان دا ځل پوهېږي چې موږ نور په افغانستان کې مازې کې جنګ و جدل راوړو، نور د جنګ و جدل وخت تېر سوی دی، نور فایده نه کوي چې موږ دا په ملایي سیستم باندې ملایان دا څه کو تقویه کو تر څو په جامع کې نفاق و نفرت و دا شان واشي، دا پالیسي نور نه چلیږي. دوی مجبور دي چې بیا رغونې پالیسي شروع کړي. نو د همدې بیا رغونې پالیسي سره ملت ورسره قرارېږي، جنګجال ته بیا غاړه نه پرېږدي. نو دوی دغه ټوله ویره پر دې باندې ده، پر بګرام پر راتګ باندې ده، بل هېڅ موضوع نه ده. دلته خبر لنډومه، څو خبرې تاسو ته کوم، ډېر لنډ موضوع. اول 80 میلیون ډالر چې دی دا د روسانو دپاره د تشویش خبره ده. دویم د امریکایانو بیا راتګ بګرام ته چې دی دا د دوی امکانات دوی ویني چې امریکایان بیا راځي. نو مطلب دا دی چې چانس ته چې راځي د دغه 80 میلیونه کنډیشنر سپورټ پالیسي باندې چې دوی مخکې هم حکومتونه چپ کړي دي، لکه تیر جمهوریت چې چپه کړو، نو دوی وایي چې دا حکومت هم دوی په همدغه پالیسي باندې سوای چې چپه یې کړي. نو دوی د همدې څخه بیریږي او د بګرام د بیا راتګ څخه بیریږي. دریم روسان څه وایي؟ روسان وایي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو. چینایان وایي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، تاسو ته میاشتنی مثلا فیس درکوو، تاسو ته کومک کوو، تاسو ته دومره توان درکوو چې تاسو خپل حکومت ورته په پښو ودروئ. نو اوس دې ته بیا وګورو چې د اوسني حاکمان دومره استقلالیت لري چې د روسانو سره په مستقیمه ډول باندې دوی اړیکې ټینګې کړي نسي کولی. دا عمومي خبرې وې چې نن مې تاسو ته وکړه. اوس په میډیا کې که تاسو لیدلي اوسي، په میډیا کې وایي د داعش حملې ډېرې سوي دي، روسان د دې تشویش لري. دا ډېرې عادي خبرې دي، دا ډېرې ساده خبرې دي چې روسان د دې خبر ده چې دا حمله چې وسوه دا د کوم ځای څخه ډیزاین سوي دی، امر چا ورکړی، پیسې چا ورکړي، دا هر څه په دې باندې پوهېږي. دا ډېر وړې خبرې دي، خو اصلي پلانونه دا دی چې دوی د بګرام د راتګ مخنیوي دپاره دوی خپل هلې ځلې کوي. دا و د نن ورځې موضوع. هیله یم چې څه موضوعات چې مې تاسو ته وړاندې کړي اوسي یو څه د قناعت وړ تاسو ته ګرځېدلي اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښه جاري. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.